د هجري قمري کال د ذوالحجې 10، 11 او 12 د نیکمرغه لوی اختر ورځې دي چې په دې 3 ورځو کې مسلمانان د نورو خوښیو ترڅنګ څاروي حلالوي چې دې عمل ته قرباني ویل کیږي او د قربانۍ فلسفه له حضرت ابراهیم خلیل الله څخه راپیلېږي او زموږ تر زمانې را رسیږي. دیني عالم شیخ محمد مطهر وايي که څوک د قربانۍ لپاره څاروی اخلي د څاروي په ټاکنه کې دغه شرایط په پام کې ونیسي چې جسمن داسې کوم عیب ونه لري چې په ظاهري ډول پر بدن له ورایه ښکاره شي، لکه په کومه سترګه ډون، په کوم اندام معیوب او یا دومره ډنګر وي چې غوښه یې د خوراک نه وي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هغه ځناور باید سړی واخلي چې هغه سترګې دې پرې خوږېږي، سترګې دې پرې خوږېږي، نو بس په دې کې سړی باید وګوري چې ښکر یې 3 حصې الوتني، ژبه یې 3 حصې الوتني، پزه یې 3 حصې الوتني، تیونه یې 3 حصې الوتني، یا دومره ګوډه نی سیمانه دومره ګوډه نی چې هغه د قرباني ځای ته تللی نشي، شاته لکۍ 3 حصې الوتني. نو په دغو هغو کې خارخ مرس ویني، خارخ پرس ویني، یا بعضې ځناور مرداري خوري. هغه هم بعضې فقهاو لیکلي دي سیمانه چې دغسې ځناورو حیواناتو نه ځان ساتل په دې کې پکار دي. مطهر زیاتوي د قرباني شوي حیوان غوښه دې پر 3 برخو ویشل شي چې یوه یې ځان ته، بله هغه په خپلو خپلوانو او 3مه برخه دې پر غریبو او بېوزلو کسانو وویشي چې له دې سره د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې او محبت روحیه ژوندی کیږي. دا برکتي غوښې د الله په نوم باندې حلال شوي، نو دا که سړی وخوري په دې کې څه دی الله دې طرف نه الله وي خپله یې خورئ، فقیرانو ته یې ورکوئ، څوک چې راځي د قرباني ځای ته هغې ته یې ورکوئ، او څوک چې نه راځي هغې ته یې ورکوئ. خو هم داسې ښه عمل دا دی چې سړی 3 برخې کړي، 3 برخې کړي، یوه برخه ځان ته وساتي، یوه برخه خپلوانو ته ورکړي، او بله برخه چې د نور مسکینان او فقرا او نادارو ته ورکړي، بېوزلو ته ورکړي. نو دا قربانۍ غوښه چې ده دا 3 برخې کېږي. نوموړی دغه راز له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غم تازه نه کړي او له 3 ورځو وروسته غم را تازه کول ګناه ده او باید له دې عمل ځان وساتي. علمان وايي د غوا او میخې عمر باید 2 کلن وي، اوښ 15 کلن وي، وزه او پسه باید 1 کلن وي. که د پورتنیو حیواناتو عمر له خپلې اندازې کم وي، قرباني کول یې روا نه دي.